همداسې چې واورېدل د افغانستان په وضعیت د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې د قطر، اماراتو، پاکستان، ایران او نورو نړیوالو مشرانو خبرې کړي. ټول په یوه خوله وایي چې طالبان باید د نجونو تعلیم او د ښځو کار کولو ته اجازه ورکړي. آیا په افغانستان واکمن طالبان به د نړیوالو دا غوښتنه ومني؟ د دې او نورو اړوندو پوښتنو په اړه به د افغانستان د ولسي جرګې د پخواني غړي کمال ناصر اصولي صاحب نظر واخلم چې په سکایپ زموږ بلنه منلې. اصولي صاحب ستړي مشي پروګرام ته پوښتنه کوم وخت له کمی فکر کوي چې طالبان به دا ځل د نړۍ د مشرانو دا غوښتنه ومني چې نجونې تعلیم او تحصیل ته پرېږدي او ښځې به کار کولو ته؟ اشنا صاحب سلامونه تاسو ته، ستاسو همکارانو ته، د تلویزیون کتونکو ته. زه باورمند یم چې فعلي حاکم سرپرست حکومت په افغانستان کې عالمانو مولوي صاحبان د نړۍ د اسلامي امت د اسلامي هیوادونو د علماو څخه ځانونه ډېر هوښیار ګڼي او سبب د اسلام د بدنامۍ هم همدا شوی چې یوه مغالطه دلته راغلې ده چې د ښځې تحصیل مطلق په افغانستان کې بند شوی او په ټول اسلامي امت کې ورته اجازه ده. په افغانستان کې کلیوالي ځینې کلتوري مروج رواجونه د اسلام سره شریک شوي دي، نو په هماغه اساس باندې تر څو چې دوی ته په واضح ډول باندې دوباره د اسلامي امت د عالمانو هیوادونو لخوا تشریح نشي، فکر نه کوم چې د اسلامي امت دا غږ به هم دوی بدرګه کړي. ستاسو د خبرو څخه ښکاري چې یعنې طالبانو ته د فقه درس ورکړل شي د سره په دې پوه شي چې بشري حقونه یا د ښځو حقونه څه دي. په هر صورت توضیحات ستاسو خپل کار دی که ورکوئ. پوښتنه مې دا وه چې دا د نړیوالو دا ډول غوښتنې که چیرته ونه منل شي دا به د طالبانو حاکمیت ته څه پایلې ولري؟ زه باورمند یم چې که هغه حقوقو ته د ښځو او د افغان ولس چې اسلام ورته اجازه ورکړې ده دغه حقوقو ته افغان ولس لاسرسی ونه لري، نو د اسلامي امت اسلامي هیوادونه به په یوه غږ په طالبانو باندې غږ کوي او طالبان به انزوا ته ځي چې دا بیا د ټول ولس د افغان ولس په نقص ده او دا نه باید چې داسې یو کار وشي، ځکه په افغانستان کې د افغان ولس سرنوشت اوس د فعلي حاکمانو همدغه طالبانو سره تړلی ده چې دا زموږ او ستاسې د ټولو د افغان ولس په ګټه نه ده. ښه دا ده چې په افغانستان کې د اساسي قانون په رامنځته کولو سره او د دوی د افغان ولس او د ښځو د شرعي حق په ورکړې سره موږ د سمون په طرف لاړ شو، نه دا چې د انزوا. یو بل اصولي صاحب دا د قطر امیر ویلي دي چې قندار ته په خپل د وروستي سفر کې د طالبانو مشر ته ویلي چې که مشروعیت غواړي باید د نجونو تعلیم او تحصیل ته اجازه ورکړي. اصلا ستاسو په نظر څه علت دی چې طالبان تر اوسه پورې د نجونو تعلیم او د ښځو په کار کولو محدودیت ټینګ ساتلی دی او دریځ نه بدلی؟ د نجونو تعلیم او دولتي نظم د افغانانو حق دی. د دولتي نظم قانونمند کېدل دا زموږ د ټول ولس حق دی. بنان دا اوس هم زموږ حقوق په دې نقض کې د افغان ولس او بیا په افغانستان کې د میرمنو چې تحصیل ته نه پرېښودل کېږي. زه فکر کوم یوازینی علت یې دا دی چې موږ په افغانستان کې مولوي صاحبان شته علما هم شتون لري، مګر بعضې علما بعض مولوي صاحبان چې د عالمیت او د مولویتوب دعوه کوي شاید دغه دودیز کلتور د کلی ځینې رواجونه د اسلام او د آیتونو سره ګډ کړي او دوی په هغه باورمند اوسېږي چې اسلام دغه دی چې ښځه په کور کې کښېنوه، ښځه د صرف ډوډۍ پخوي، ښځه د غږ حق نه لري او یو 80 کلن 50 کلن د 18 کلنې 20 کلنې سره واده کوي او په دې ډول د ښځه بې سواده وساتل شي. بنان دا ظلم ده، جبر ده، هم په اسلام کې هم په د انسانیت او بشریت له نګاه څخه. ښه دا ده موږ حقیقي اسلام ته رجوع کوو او که خپله نه پوهېږو د اسلامي امت د علماو. صحیح. یو وروستۍ پوښتنه مې همدا کوله چې یوازې د ښځو د حقونو موضوع نه ده، د پاکستان، ایران او د اماراتو مشرانو هم د افغانستان په امنیت باندې په مجموع کې بشري حقونو باندې او په دغه فقر او بېوزلۍ په اړه هم ډېرې خبرې وکړې، ډېر معلومات یې ورکړل. ستاسو په باور د طالبان اصلا په مجموع کې څه غواړي چې ټول دنیا او خپل اکثریت خلک یو څه غواړي او دوی خپل دریځ نه بدلی بل څه کوي؟
په هر صورت دلته ځینې هیوادونه هدفونه هم لري. موږ پاکستان ته هیڅ وخت دوست نشو ویلی. د دوی ټولې پالیسۍ ټول د هغو انعکاس هدفمند ده. دلته بیا د روسیې افغانستان د دوه امپراتوریو د وصل نقطه وه. په تیر تاریخ کې موږ لیدلي دي او اوس هم همداسې یو حالت روان ده. او روسیه د اسلامي سختدریزو ډلو د حرکت څخه د منځنۍ اسیا په طرف بیا په خاص ډول د روسیې په طرف ډارېږي. ترس موجود ده. هماغه ده چې دوی اوس د کازان د فارمټ غونډه هم راغوښتې ده تر څو د فعلي طالبانو سره نږدېوالی پیدا کړي او دغه دوستي وساتي. طالبان د یوې خوا قوي مقتدر دولت غواړي هم او دا غږ کوي. ځینو مواردو کې اشتباهات شتون لري چې ولس فقر ته تللی. ولس د جمهوریت په وخت کې فقیر نه و. هلته په افغانستان کې پیسې شتون درلوده، کاروبار شتون درلوده، مګر د جمهوریت په تګ سره ولس ولاړ هغه غربت ته چې په تیر امارات کې و. او دولت کې به مالیات راټولیږي خو همدغه مالیات هم د همدغه ولس نه راټولیږي. د ولس پیسې نیول شوي دي، دا اوس دولت اجرا کوي نه، اما مالیات برعکس ترې اخلي. بناهن دغه دولتداري باید قانونمند شي، چتر اساسي قانون ورته جوړ شي تر څو ولس ورسره خوشاله وي. بله اصولي صاحب یو مختصر جواب راته راکړئ. د حل لاره څه شی ده په مجموع کې د افغانستان د اوسني وضعیت ته؟ څوک د بین الافغاني خبرو تاکید کوي، څوک وایي چې یو منسجم مقاومه څه وایي اپوزیسیون یا مخالف ډله باید ودرېږي چې د طالبانو سره دغه ټول شیونه مطرح کړلی شي. یعنی حل لاره چیرته ده؟ څنګه دغه حالت د بنبست نه وتلی شي؟ زما په اند باندې آشنا صاحب جنگ هیڅ وخت د حل لاره نه ده. په افغانستان کې نور باید د جنگ مخنیوي وشي، خو د ملا انحصار د قدرت ته هم باید خاتمه ورکړي شي او دا خاتمه د قانون پر اساس وشي. د اساسي قانون جوړښت د حل لاره ده او اساسي قانون هم زموږ او ستاسو ملي وثیقه ده او تلوه او دغه اساسي قانون هم په هغه مرجع کې چې د احمد شاه بابا او میرویس خان نیکه د وخت نه راپاتې ده لویه جرګه چې د ولس د اقشارو نمایندګان شتون ولري هلته تصویب شي. باورمند یم چې موږ افغانستان او افغان ولس دغه مشکلات وستایو. مننه کمال ناصر اصولي صاحب، کورم ودان چې وخت موږ ته بیل کو خپل نظریات هم شریک کړل. ډیره مننه.